إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون گرانو پتمنو هیوادوالو مشرانو کشرانو خويندو ورونو مسلمانانو ورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لألانا لاک او لایتنا هیزل دا شکرونه ادا کوو چې بیا هم موږ ته دا موقع راکړه ترڅو د اسلامي برنامې اسلامي خپرونې له لارې ستاسو په وړاندې حاضر شم وعدې په اساس باندې چې سره کړې مو وه انشاء الله نن به د ښځو حقوق د اسلام له نظره خویندو ورونو ته وړاندې کو چې په اسلام کې او د اسلام په مقدس دین کې ښځو لپاره کم مقام او کم منزلت ورکړی شوی د اسلام دین دا یو سپېڅلی پاک او پاکونکی دین دی دا داسې مکمل دین دی چې د دې په عملي کولو سره په جامعه کې په بشریت کې په انسانیت کې ټول رذیله او بد اخلاق له منځه ځي ښه اخلاق ښه اوصاف ښه مسایل او ښه حالات الله راتر مخه کوي له دې وجې نه د اسلام مقدس دین خپل متبعین هغه کسان چې اسلام مني او د اسلام په لاره باندې روان وي هغوی همیشه اتحاد اتفاق یووالي ورورګلوي اخوت چې ورته وایي همداراز دې سره سره عدل و عدالت او د بشریت اوچتو اخلاقو ته دوی رابولي او دعوت کوي بدبختانه یو تعداد افراد او اشخاص چې په زړونو کې مرض لري هغه کسان چې هغوی الله جل تزمته دغه شي کوږزړي پیدا کړي دي هغوی همیشه اسلام ته په کږه سترګه ګوري اسلام ته په وړنده سترګه ګوري او اسلام د بربریت او د وحشت او د غیر عادلانه نظام او د غیر عادلانه اصولو یو اصل او اساس بولي
دا د دوی په دین او د دوی په نظریه کې فرق دی. لکه څنګه چې خاپیرک چرمي شوپرک دا په ورځ کې لمر نه ویني، نو دا په دې معنا نه ده چې لمر نشته. لمر شته اما دی نه ویني. نو اسلام یو حقیقي دین دی. بدبختانه دغسې افراد او اشخاص، دغه په هیڅ نه پوهېدونکي افراد، دغه جاهلین مرکب اسلام او یا د اسلام نوم په بد او په غلط طرز باندې خلکو ته وړاندې کوي او ایخلي. نو په دې اساس باندې د اسلام په مقدس دین کې نارینه‌و لپاره، ښځو لپاره، ټولو مخلوقاتو لپاره حقوق الله وضع کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تشریح کړې ده. بعضې خلک دي افراط او تفرید کوي. بعضې خلک دي چې له حدودو نه اوچت سي. بعضې خلک دي چې هغه حق چې کوم الله او رسول ورکړی هغه شاته غورځوي، هغه حقوق نه مني. بعضې خلک داسې وي چې هر څه د دې یو جانب په مخ کې کېږي، بل جانب په حق باندې تیری او تجاوز کوي، د بل حق تلف کوي. نو دین د اسلام له افراط او له تفریط نه وتلی او یو پاک دین دی. مثال به تاسو ته ووایم، الله سبحانه وتعالی په خپل مبارک کلام کې فرمایي ان لکم فی الانعام لعبره، یقینا ستاسو لپاره په چارپایانو کې په دې حیواناتو کې یو عبرت دی. او هغه څه دي؟ نسقیکم، الله سکي په تاسو باندې هغه څه چې د دې حیواناتو په خېټو کې دي. هغه څه دي؟ شوده. خو څنګه یې در باندې سکي؟ من بین فرث و دم، یو خواته ګندګي ده، بلې خواته وینه ده، او د دې دواړو ترمنځ یو حایل او پرده. او الله لبنا خالصا سائغا للشاربین، ښایسته او پاکې شودې تاسو لپاره راوباسي چې نه پکې د اوبو خوند شته، د وینې رنګ شته، نه پکې د هغه ګندګۍ بوی شته، او صفا سوتره. لبنا خالصا سائغا للشاربین، سوچا او پاکې شودې. یو خواته افراط، بل خواته تفرید، یو خواته بدی او مرداری، بل خواته وینه او بدرنګي. نو په دې اساس اسلام له دې دواړو نه پاک دی. خپل متبعین یو وسطیت ته او یو سمې لارې ته را دعوت کوي. مثال په ډول به زه تاسو ته بعضې حالات بیان کړم. بعضې خلک وایي چې غرب او غربي او غرب مشربه حقوق دا ډېر اوچت دي، دا ډېر په اوچته پیمانه ښځې ته حق ورکړی شوی. خو راشئ، هغه غربي فلاسفه، هغه افراد او اشخاص چې دوی مدعیان د حقوق بشر او علی الخصوص مدعیان د حقوق اناسیه دي، زنانه دي، هغوی د ښځې تعریف څنګه کوي، ښځه څنګه ستایي. د هغې ترجمه اشعار ترجمه شوي دي په فارسي ژبه کې. کتاب دی یک روح در دو بدن یا زن و شوهر. ښځې ته څه مقام دوی ورکړی؟ وایي زنان را ستایي، سگان را ستایي. دا د غربي فلاسفه او د غربي روشنفکرانو عقیده او نظریه ده. وایي زنان را ستایي، سگان را ستایي. وایي د ښځې صفت چې کوي العیاذ بالله داسې دی لکه د سپي صفت چې کوي. او بیا ورپسې په دې اکتفا نه ده کړې، بلکې وایي که یک سگ به از 100 زن پارسایی، یو سپی له 100 عابده و ښځو نه هم بهتر دی. بل یو شعر کې وایي زن از پهلوی چپ شد آفریده، ښځه له چپ اړخ نه پیدا ده. صحیح ده. اما بیا ورپسې څه وایي؟ کس از چپ راستی هرگز ندیده. دا د غربي فلاسفه او شاعرانو او فیلسوفانو او دانشمندانو اقوال دي. یا وایي زن و اژدها هر دو در خاک نه، ښځه او اژدها خامار دواړه په خاورو کې وروغورځوئ که زمین پاک از این دو ناپاک به. چې ځمکه له دې دوو ناپاکو نه پاکه شي،
انا لله و انا الیه راجعون. اسلام دین هغه څه وایي ښځې ته؟ د ښځې په اړوند د اسلام دین ارشاد څه دی؟ لومړی خبره قرآن عظیم الشان کې الله ښځې ته لباس ویلي، هن لباس لکم وانتم لباس لهن. ښځه ستاسو لباس دی، ستاسو جامه ده، او تاسو د ښځې لپاره جامه استئ. تاسو د ښځې لپاره جامه استئ. اوس یو سړی خپل لباس پاک ساتي، یو سړی د خپل لباس حفاظت کوي، یو سړی خپل لباس په ډیر ښه او اصولي انداز باندې استعمالوي، په ډیرو ښو ځایونو کې استعمالوي. په هغه حالاتو کې چې د انسان د دنیا او د آخرت ګټه پکې وي. نو هر څوک وایي دا ډیر زیات پوه، دانا، عاقل او ډیر زیات هوښیار انسان دی چې دا خپل لباس څومره پاک ساتلی، څومره ښه ساتلی، او څومره ښه پالنه او پوښتنه او مینځل پریولل او د دې اوتو او هر څه کوي. یو سړی دی چې جامې مردارې، تور داغ پې لګېدلی، ګندګي پې لګېدلې، په وینو رنګ دی، لکه د قصابانو جامې چې په افغانستان کې سپیرې او مردارې وي. نو بوی تینا خوسا بوی تی خیجی څوک هم خواته نه ورځي، وی ورکوه د ده خواته څه کوم؟ نو قرآن وایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. تاسو د دې زنانو لپاره لباس یاست او زنانه ستاسو لپاره لباس دی. په یو حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ایها الناس، اے خلکو، استوصوا بالنساء خیرا، زه تاسو ته د ښځو په اړوند باندې د خیر یعنی د ښې معاملې او د ښه عمل او د ښه برخورد وصیت کوم. لمانه دا وصیت قبول کړئ، دا لمانه واورئ. استوصوا بالنساء خیرا فلکم علیهن حقا ولهن علیکم حقا. ستاسو په هغې باندې حقوق دي او د هغوی په تاسو باندې حقوق دي. خو بدبختانه خلک دي بعضې راشي، مثلا د جاهلیت په زمانه کې بعضې عربو کې دا اخلاق او دا بد اوصاف موجودو، او نن زمونږ او ستاسو په مسلمانانو کې شته. مثال په ډول ښځې ته به میراث نه ورکو، ښځې ته میراث بالکل نه و، ښځه له میراث نه محرومه وه، هغې بالکل محرومه وله. د هغې زمانې مشرکینو ویلې ښځه بالکل میراث نشي وړی. د نن زمانې ناپیلون او مشرکین او بعضې برنامه جوړونکي چې سر ته ګورې لکه جولا و خبرې کوي د ملا. دا سلیمان لایق یې وارې تلی و که جلال آباد ته، نو په جلال آباد کې هغه خو پلار یې ملا و، نو ده په هغه ځای کې څه خبرې مبرې کړې وې، آیتونه به یې ویلي وو، احادیث به یې ویلي وو. نو په منځ کې د جرګه کې د غونډه کې یو سپین ږیري څادر وټکاو او په اوږه یې واچاو او لاړه. سلیمان لایق وایي په اواز وکړه چې بابا چېرته روان یې؟ وایي حیران یم، له خولې نه حدیثونه ورېږي او له کونې نه بمونه ورېږي. بیا د بي د ډېره معافي، خولې نه د حدیث ورېږي او کونې نه د بم ورېږي. زه دې کوم هوا واورم؟ اوس دا برنامه جوړونکي چې سر ته یې ګورې ناپیلون غوندې، یا زه په هندوستان کې هم یو پارټي ته زه دعوت کړی وم، نو هغه دعوت ته چې ورغلم نو په دې کې دا فلمي اداکاران هم راغلي وو، نو هغه یو دانه پکې و همدغسې غټ سر یې و لکه سم نیمنی او پرمنات په شکل باندې. نو دا بعضې دا یو هغه نور ټلویزیون کې مې مخکې ورځو کې یو کس کاته تیار هماغه شکل، لیکن په اسلام باندې خبرې کوي، په ټکي نه پوهېږي. ولا یغده، یا پروردګاره ولا یغده کوم آیت دی په قرآن کې؟ او څه وایي چې میراث پوره ورکوي. هلکه په افغانستان کې خلک نیم نه ورکوي، ته اوس پوره ورکوې. ته له الله نه دا له الله نه پسې یو قدم اوچت تلی دی. نو په جاهلیت کې، د جاهلیت په دور کې په عربو کې یو خو دا و چې ښځو ته به میراث نه ورکو. وایي میراث خو به هغه سړی وړي چې توره وایي، هغه سړی به وړي چې کار کوي، هغه سړی به وړي چې هغه
مرد میدان وي ښځې ته لکه مشو میراث ورته الله ورکړی. الله یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن وی نیم ورکا، ناپیلون وی یو ورکا پورا. دا اوس الله نم یو قدم برتلی. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. اے الله او رسول نه مخکیواله مکوا. الله وی دومره ورکه دا وی نه گناه د گردن ما بتش. بیا وی دا خلک وی کتابونه ځان ته علما وی کتابای کته کته انگلیسی را گفت خواندن. کتابای کته کته انگلیسی را دوی دین له انگلیس ناراضی، دوی قانون دی انگلیس ناراضی، قرآن او حدیث باندې نه پوهیږي. په هر صورت باندې په جاهلیت کې دا مسئله وه، اوس هم ده، زموږ په وطن کې هم شته. دویمه خبره، ښځه په میراث باندې وړل. مثال په ډول میړه مړ شو او ښځه کونډه شوه، نو خلک څه کوي؟ وایي دا زموږ کونډه ده. حتی داسې شوي چې وړو وړو ماشومانو ته یې غټې غټې پیغلې پیغلې ښځې کېنولي دي. 15 کلن هلک ته یې 25 کلن نجلۍ کېنولې. وایي دا زموږ کونډه ده، دا به څنګه ځي؟ الله سبحانه وتعالی وایي چې تاسو ښځې په میراث باندې مه وړئ. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. ښځې په زور باندې نشي بولی، ښځې په میراث نشي اخیستی، هغه میراث نه دی. میراث باندې ښځه نشي وړلی. زموږ په وطن کې له کونډو سره دا سلسله میراث نه ورکوي. تاسو باور وکئ په یو ځای کې یو چا خبره وکړله، ویې ویلې تاسو 3 ورونه استئ او 3 خویندې. نو یو ورور یې آواز وکړ، دا لا پکې له کومه را پیدا شوې چې زه به خویندو ته میراث ورکوم؟ خویندو سره به زه ځمکه او پټي کې حصه برابرومه؟ ابدا نه کېږي، دا امکان نه لري. همداراز د کونډو په مسله کې زموږ افغانان علی الخصوص دا ډېرې غټې اشتباه او غلطۍ سره مخ دي. او درېیمه خبره، کله چې واده وکړي نو مهر نه ورکوي ښځو ته. مهر نن هم نشته. په هغه زمانه کې عربو کې دا و چې ورېره به یې وه، خپل زوی ته به یې وکړه، یا به یې یتیمه وه او په نکاح به یې واخیستله، بیا به یې هغې ته مهر نه ورکاو، د هغې مهر نه و. بخاری شریف کی صحیح حدیث ده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانی کوي، وایي چې لتتبعن سنن من كان قبلكم. ضرور به ضرور به تاسو په هغه لارو پورې پسې ځئ کوم چې له تاسو نه مخکې قومونه تللي وو. مخکې قومونه چې په هغې لاره تللي وو. ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه د دې حدیث راوي دی، یعنی ذره ذره به تاسو د هغوی پیروي کوئ، حتی وایي که یو تن د هغوی د سمسرې په سوري کې ننوتی او تاسو به هم ننوځئ. وایي موږ ورته وویلې چې یا رسول الله اليهود والنصارى، آیا تاسو موږ ته د یهودو د نصاراو هغه مسایل ښیئ؟ نو هغه نبي صلی الله علیه وسلم وویل چې نو دې نه سوا بل څوک دي چې دوی نه دي؟ خو همدغه یهود او نصارا دي که نه؟ نو په دې اساس باندې نن زموږ په جامعه کې هغه د جاهلیت د زمانې دورونه او هغه د جاهلیت د زمانې اعمال له ښځو سره روان دي. مهر خو نه ورکوي، نه ورکوي، پلار اکسترا اضافه پیسې اخلي. مور کینی وی شیربهای ماست، شیربهای مربته پیسې واخلي. بیا لور ته کینی وی لوري دا ستا مهر دی، خو ستا ورور هم هلته پاتې دی او هغه هم ښځه نه لري، نو هغه نجلۍ بیا چېرته خپلې پیسې غواړي؟ نو پیسې واخلي پلار، ودیږي لور. نو هلکه خو پیسې چې تا واخیستې دا مهر د جلۍ دی که ستا؟ نو که د جلۍ خو ورې که جلۍ تا او که ستا یي، نو بیا ته په ډولۍ کې کښېنه، جلۍ د کور کې ناستئ، ته ور واده شه. ماما ولاړي په دروازه کې وایي ماما نامه راکړه. ډېر عجیب و غریب کارونه. نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي، وایي چې اعظم النکاح برکة، غټه نکاح د برکت له وجې نه، یعنې بهترینه نکاح، برکتي نکاح کومه ده چې په هغې کې مهر کم وي. ګرچې ډېر مهر جواز لري، مهر کم. نن څه رقم مهر ږدي؟ 2 طرفه جیز، جیز 2 طرفه.
هغه بیچاره دومره قرض وکړي چې بیا د ښځې حق نشي پوره کولی. ښځه په کور کې ناسته دا یا په سعودي کې یا دا په ایران کې یا دا په کویت کې یا بس په یو بل ملک ته لاړ شي او یا راشي یورپ ته راوتښتي. او یورپ ته چې راغی د ښځې حقوق خو یې هسې هم خپو لاندې کړه الا ماشاءالله. دلته چې راشي په نشو او په تماشو باندې اخته یي نو ښځه لږ کمه شو او د ښځې حق چېرته دی؟ هر څه ته پاتې شي، هر څه ته پاتې شي، د ښځې حق هغه تلف کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترینه نکاح هغه ده او هغه ښځه او هغه جنۍ بهترینه ده چې هم ښه بچي راوړي، هم همداراز ډېره کم مهر وي او هم په کم مال باندې له خپل خاوند نه راضي وي. لیکن نن خو داسې حال دی چې پارټي به دومره غټه نیسو، په پلاني هوټل کې به نیسو، نه پوهېږم اورانوس هوټل دی، هوټل یې 5 ستاره، هوټل فلان، او ډوډۍ چاته ورکوي؟ هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې شر طعام طعام الولیمه، بدترینه ډوډۍ د واده ده چې په هغې کې اغنیا رابوختل کېږي او غریبانو ته څوک پکې ډوډۍ نه ورکوي. هوټل کې څوک او په څه رقم باندې ډوډۍ ورکوي خلک، باندې خلک لولګي مري او دوی هلته ډوډۍ ورکوي. په صحابهو کې دا سلسله نه وه، ډېر سادګي وه. یو ورځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ته راغی، داسې زیړ رنګ یې په جامه باندې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وایي دا زیړ رنګ څنګه دی؟ ځکه د نارینه لپاره زیړ رنګ، سور رنګ اغوستل دا حرام دي، دا منع دي. نارینه به زیړ کالي او سره کالي نه اغوندي، ګرچې نن خو اغوندي جګري او سره او زیړ هر رقم نارینه اغوندي، فرق نه کوي. لیکن شریعت کې د اسلام په دین کې د نارینه لپاره زنانه رنګ استعمالول منع دي په جامه او په لباس کې. نو هغه ته وایي عبدالرحمن دا څنګه زیړ رنګ دی؟ یا رسول الله نکاح مې کړی. وایي ښه. اوس عبدالرحمن بن عوف عشرې مبشره، عظیم او جلیل القدر صحابي، ښه مالداره پولداره، نکاح یې کړي، رسول الله خبر نه دی. راشه زموږ نکاحګانو ته ګوره، نکاح داسې بده ورځې پکې چې حیران پاتې شي. مور یو خانه ګډېږي، خور بل خانه ګډېږي، ترور بلې خانه ګډېږي او عمه بلې خانه ګډېږي، همسایهګان خو هسې وایي زه ډوډۍ مو خوړه، لږ زره به ډوډۍ ازمه کړو. یو سر نه ټول په ډمتوب باندې او په رنګارنګ ګډا باندې مصروف وي. ټول دې ته خو نکاح نه وایي. دا خو نکاح خو سنت دی او دا خلاف سنت، دا خو یو ناروا او کبیره ګناه ده چې تاسو یې کوئ. نو په هر صورت باندې ګرانو خویندو ورونو، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه نکاح کړي، رسول الله خبر نه دی. نن خو هر څوک وایي ملا به راولي چې نکاح ملا وتړي، په خپله یې وتړه که نه؟ تاسو په خپله هم دا تړئ کله کله. ماشوم چې پیدا کېږي ملا راولي چې غوږ کې اذان وکړي، ځکه پلار ته اذان نه ورځي. مسجد ته چې لاړ شي، په مسجد کې چې امام نه وي ټول یوازې مونځ کوي، ځکه یوه تم مونځ چل نه ورځي. یوه تم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اشراط الساعه، د قیامت له علایمونه یوه علامه دا ده چې خلک به څه کوي، ځان به د امامت نه لرې ساتي او امامت به نه کوي او نه به یې شي کولی. او فلا یجدون اماما یصلي بهم، مسجد کې به ډېر خلک خو یو به پکې نشي کولی چې مونځ ورکړي. دا د قیامت د علایمونه یو علامه ده. او بله دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو روایت کې راځي چې الله جل عظمته دا علم له تاسو نه ناخلي، چې تاسو ته الله علم درکړي، دا علم به بیرته درنه الله ناخلي مګر د علماو په اخیستلو او په قبضیرو کېدلو او په مړه کېدلو سره به دا علم له منځه ځي. نو څوک به پاتې شي؟ ویبقى الناس، او پاتې به شي خلک چې جهال به وي. ویبقى ناس جهال، خلک به پاتې شي جاهلان. یستفتون، نو دوی نه به خلک فتوی غواړي، پوښتنې به ترې نه کوي، ټلیفون به ورته کوي جناب محترم آقای فلان تشکر از برنامه بسیار زیبایتان، امی مسئله چطور است؟ نو بس هغه به ورته شروع وکړي، حواله معلومه نه ده، وایي از 5 عین و 6 عین و 4 عین پیدا کنیم.
انا لله ته اوسه پورې عین او غین کې لګیای ورته پوه شوې تا لپاره هماغه قاعدې بغدادي ورته عین او غین ښه دی هماغه تکراروه عین او غین او عین او غین پاتې اورېده په هر صورت باندې وایي چې داسې جهال به پاتې شي چې خلک به ترې پوښتنې کوي فتوی به ورکوي خپله به هم ګمراهي فیفتون برأیهم په خپلې ککرې باندې به فتوا ورکوي نو خپل هم ګمراه او نور به هم ګمراه کړي خپل هم بېلارې او نور به هم بېلارې کړي خو دلته یو مثال واورئ چې دا خبره هم ښه ذهن ته ورسېږي د معتصم بالله په زمانه کې یو سړي د نبوت دعوه وکړه ویل زه نبي یم نو معتصم بالله ورته ویلې چې اشهد انک سفیه احمق وی زه شهادت ورکوم چې ته یو کمعقل نادانه او احمق سړی هغه ورته ویل بالکل بالکل همداسې ده ستا خبره رښتیا ده الله چې کوم قوم ته نبي رالیږي هغه د هغوی په رنګ وي نو ګورئ څوک چې له علماو نه پوښتنه کوي څوک چې په علماو باندې خپل مسایل حل و فصل کوي او څوک چې د دین پوښتنه د دیني علماو نه کوي پوه شئ چې دا خلک نیک خلک دي او کوم چې له مایکل جیکسن نه د دین پوښتنه کوي اوس به نو د ده څه حال وي بس الله پاک هر چا لپاره سړي پیدا کړي دي هغوی یې مني هغه یې مني وایي بس موږ در سره منلې ده ذات ته چې هر رقم یې خو ستا خبر موږ منو ولې د هغوی په طبع باندې خبره کوي یا یو بل سړی و دا دویم مثال هم واورئ چې ښه خبره ستاسو ذهن ته ورسېږي چې کوم سړی په کوم لیول او په کوم سټیټس او په کوم سټنډرډ کې واقع دی د مقام څه دی او دی په څه باندې لګیایي یو سړی راغی هغه هم د نبوت دعوه وکړه خلک پسې راپورته شو وایي ژوندی دی نه پرېږدو وایي تاسو پوهېږئ او که زه نبي یم العیاذ بالله او ما ته ملایکه راځي ما ته وحی راځي ښه پاچا ته ورسېده خبره نو پادشاه ته یې پوښتنه وکړه وایي ته څه معجزه لرې ته څه دلیل لرې چې ته نبي یې نو هغه ورته ویلي چې ما سره معجزه هم شته زه سړی وژنم بېرته یې ژوندی کوم هغې ویل هو دا خو عجیبه ده ښه ته ولې سره معجزه وکړه نو چې هغه توره راواخیستله نو وزیر ته یې ویلې وایي وزیر صاحب راشه دې خوا ته ته راشه چې وایي اول په تا باندې دا خپله توره وچلوم او بېرته دې ژوندی کړم هغه ورته ویلې وایي نه 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 په ما باندې توره مه چلوه ما بیل امتحان او بیل معجزې ته منلی هغه خلک راوغواړه هغه خلک چې هغه دې نه مني خبره دا ده چې د بعضې خلکو بې معجزې او بې ښه او بده دا خلک منلي دي افسوس دی ډېره د افسوس خبره ده په هر صورت باندې راځمه بېرته خپلې اصل خبرې ته چې زمونږ دین دا د حقوقو د ادا کولو یو نوم دی هر چاته به د هغې حق ورکوي قرآن ویلی دي چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوي د هغې چې څه په تاسو باندې حق دی هغه ورکوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 208 سورة بقرة کې الله فرمایي دې ښځو لپاره هم شته حقوق او نارینهو لپاره الله هم نارینهو ته یو څه برتري ورکړې ده خو هغه دا نه ده چې په تقوا او په اصولو او په عباداتو کې یوه ښځه ډېره اوچته ده او بل بیخي بېکاره دی او دا سړی به اوچتي نه هغه سړی چې په تقوا په علم په دین په پوهه او په ټولو مسایلو کې اوچت و هغه ته درجه ده نه هر رقم بې سر او بې خپو سړي ته هغه لپاره نه ده په دې اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته وایي چې بهترین ستاسو هغه دی چې له خپلې ښځې سره له خپل اولاد سره ښه رویه او ښه پیشامد کوي یو ورځ سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه د خلافت په زمانه کې یو سړی راغی غوښتل چې عمر رضی الله عنه ته شکایت وکړي شکایت لپاره راغی او له ښځې نه یې شکایت کو چې کور دروازې ته راغی نو ام کلثوم رضی الله عنها چې د عمر رضی الله عنه ښځه او د سیدنا علي رضی الله عنه لور وه
هغه له عمر رضی الله عنه سره ډېره تیزه غږېږي او جر وباسې دی. ګورې دا ښځې چې کومې دي ښځې یو عادت لري، میړه یې که ډېر غټ عالم وي که ډېر غټ زوړور وي که په باندې ډېر سخت خلکو ته معزز وي، خو چې ښځه یو ناز لري، بس هغه بیا کله داسې جر وباسم کوي او تیزم ځي. نو کوم څه منصب او کور کې وضع ډېره بده وه، خو چې باندې ولاړه پولیسو به ورته داسې سلامي واله او هر ځای کې. نو زوی ورسره تللی دی، ورته وایي چې پلاره باندې داسې دا ټول فرقه و قمنداني و عسکر او هر یو درته سلامیانې وایي، انضباطان په هر ځای کې ولاړ دي، ټک شي سلام درته ووایي چې ستا موټر تېرېږي، خو چې کور ته راشي ته دې ښځې ته سلامي وایي. دا ولې؟ نو هغه ورته ویلی وایي زویه وایي دا بله مسله ده، ته په دې باندې نه پوهېږې، پرېږدم. خبره دا ده دا سړی هم راغلی او ډېر په تنګ و دې ښځې نه. نو چې کله یې عمر رضی الله عنه حالت ولیدل چې زه خو راغلی یم، دی به ما ته څه لاره راوښیي، دا خو په خپله په تکلیف کې دی، راځه بېرته لاړ شه. لاړه. عمر رضی الله عنه پوه شو چې دروازې شاته څوک راغلی او سړی ور ولېږه، وایي دا راولئ. چې راوسته امیر المؤمنین دی خلیفه، نو ورته وایي چې څنګه راغلی وي؟ ویا عمره وایي ښځه مې د ما سره ډېره بد اخلاقي کوي، ژبه کوي، او هسې خو تاسو ته معلومات دي که نه چې د ښځې خپل کورنۍ والا راشي، مور راشي، خور راشي، ورور راشي، دوی چې راشي بیا په بر سر کې وي، او چې د خاوند والا راشي نو هغه خوارکیانو ته یې وچلی تریو کړی، او الله دې داسې ښځه چاته نه ورکوي. نو الحمدلله چې موږ باندې الله ډېر غټ رحم کړی، دواړو جانبونه موږ ډېر ښه ژوند لرو. خو په هر صورت عمر رضی الله عنه ته شکایت وکړه، وایي راغلی تا ته خو ته په خپله په ډېر بد حال کې دا څنګه؟ نو ده ورته ویل چې زه په دې باندې صبر کوم، زه په دې باندې صبر کوم. ولې؟ دې ښځې په ما باندې څه حقوق دي. سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وایي د دې په ما باندې څه حقوق دي. اول حق دا دی چې انها ستر بیني و بین النار، دا ښځه زما او د جهنم ترمنځ یو پرده ده. دا زما بیبي دا زما او د جهنم ترمنځ یو پرده ده. هغه څنګه؟ انسان دی باندې اوزي او نظر غلط استعمال شو، په زړه کې یو غلط خیال پیدا شو حرام او نارواو ته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ستاسو نظر په یو بیګانه ښځې باندې پرېواته نو زر تر زره خپل کور ته راشئ او په خپل کور کې خپله بیبي لرئ، الله تاسو ته هغه حلاله کړي. نو په دغې وجې باندې له ګناه نه زه لرې شم او الله په ما باندې اور حرام کړي. نو دا یو پرده او حایل دی زما او زما د هغه مقام ترمنځ چې الله به که ګناه وکړم جهنم کې به یې راکوي. دا یوه. دویمه خبره هغه دا ده چې د دې په وجه باندې الله زما نیم ایمان تکمیل کړی دی. الله اکبر. وی د دې په وجه یعنی د ښځې په وجه زما نیم ایمان تکمیل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د ښځې په وجه باندې نیم ایمان تکمیلیږي. نو دا نیم نور په عباداتو کې تکمیلوه که نه په نورو کارونو کې. نو وی دا دویمه خبره د دې په وجه مې ایمان تکمیلیږي. درېیمه خبره سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه سړي ته وایي چې دا زما د مال او د کور ډېره ښه حفاظت کوونکې ده، یعنی زما په مال او په کور کې خیانت نه کوي، د دې حفاظت کوي لکه څنګه چې الله او رسول فرمایلی دي. نو په دې وجې دا درېیم حق شو. څلورم دا ده چې دا زما د اولادونو مور ده، ما ته بچي راوړي دي، نو دایم حق په ما باندې ثابت شو. دا بل حق. بله دا ده چې دا زما لپاره چې زه کله هغه راشم په کور کې دی ما ته ډوډۍ جوړه کړي او زما خبازه ده، ډوډۍ پخوونکې هم ده. نو په دې وجې حق په ما څه. بله دا ده وایي چې دا سره له دې نه زما لباس هم پرېولي، لباس مې هم وینځي. غسالة ثیابي، زما د لباس پرېولونکې ده. نو په دې وجې باندې هم ده.
خو لیکن موږ او تاسو وګورو خویندو او ورونو متوجه شو زمونږ د دې مسلمانو خویندو وخت په څه کې ډېر تېرېږي په دې کور کې ډوډۍ پخول سهار مخکې خو د صحابو په دور کې ډېره سادګي وه اوس سهار چای دی ناشته ده 10 بجې بله وي غرمه بله وي بیا ورپسې نور وي بیا د ډوډۍ جوړول وي او دا انواع او اقسام نو ښځه بیچاره ټوله ورځ په دې مسایلو باندې اخته وي ټوله ورځ همیشه په دې مسایلو باندې اخته وي او دلته خو په یورپ کې اوس ښځه باید کار هم وکړي کور کار به هم کوي او باندې هم کوي دا بعضې خلک چې وایي پدرسالاري ده طبعا یو بعضې ځایونو کې پدرسالاري شته ده اما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې داسې نه و یو ورځ راغی مبارک جارو یې اخیستې کور جارو کوي خو زموږ په افغانانو کې چې څوک جارو وکړي وایي اوهو ایره سایکو زنچو شده جارو میکنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی خپل هغه ازار چې دی پرتوک هغه یو درز دی هغه ګنډي په ستنه باندې یعنې دا ناروا نه دي بلکې دا طریقه نه بس په ښځو سره په کور کې چې کار کولی شي ویې کوي دا ډېره ښه خبره ده ډېر ښه کار دی خو لیکن اکثره اوقات د زنانو په کوم ځای کې د پلار په کور کې چې ټوله ورځ د ورور او د نورو بس په دې خدمتونو کې لګېدلي چې کله د میړه کور ته راشي دلته خدمتي دین به چېرته زده کوي او زموږ په وطن کې خو هسې عادت دا و چې ښځې ته به اول څه ښودل قرآن کریم خو به ډېرو کم وویلی او چې قرآن کریم به یې وویلی نو خلاصې قیداني بس په هغې کې ما هغه ګډې وډې ویلي دي چې حیران به شي خلاصه به یې پې وویلې او بوستان او ګلستان او خوجافظ او بعضې به چې ډېرې پکې اوچتې لاړې نو بیا به یو چا ته ورتللې او مثنوي مولانا صاحب به هم پکې ویلې مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی دا قرآن دی او داسې خرافات او مزخرفات پکې دي چې حیران بشي حیران راځو به انشاءالله دې ته به ورځې چې مولانا صاحب څه درفشانیانې په مثنوي کې کړي دي یو بیت باندې به بیا نقد او تنقید د قرآن او سنت له مخې کوو په هر صورت باندې زموږ زنانو ته د دې ضرورت نشته چې دا راونخلي او بس بوستان او ګلستان او اشعار او دا زده کوي نه هغې ته عقیده ور زده کوي هغې ته لمونځ په صحیح طریقه ور زده کوي هغه عبادات چې کوم 40 ساعته د دې ورسره سروکار دی د هغې ترتیب ور وښیي دا ورښودل پکار دي په دې اساس باندې الله جل عظمته موږ او تاسو ته او زموږ رسول دا امر کړی چې د ښځو لپاره څه باید وشي هغه چې کوم عمر رضی الله عنه موږ ته ویلي دي چې هغه څه دي وایي چې دا ښځه دا زما د ایمان دا زما او د جهنم ترمنځ پرده ده دا زما د ایمان ذریعه ده دا زما د بچو تربیت کوونکې ده دا زما د کور ساتونکې ده نو دا ټول اوصاف چې ذکر کړل نو دې سره سره که بد اخلاقي یا څه زبان بازي یا ما سره تیزې خبرې وکړې نو څه وشو صبر پې کوم نو هغه بل وایي خو نو دا خو زما ښځه کې هم دغسې دي که نه دا کارونه خو زما ښځه هم کوي نو زه به هم پې صبر وکړم وایي بلکل ته هم پې صبر کوه نو سړی لاړه ګورې دلته یوې نکتې ته متوجه شئ د صالحینو او نیکو خلکو په صحبت کې او د هغوی په ناسته کې سړي ته ګټه حاصلېږي فایده حاصلوي بدبختو خلکو سره چې کېناستې له لارې به دې وباسي عمر رضی الله عنه هغسې شخصیتو په خبره باندې د سړي اصلاح وکړه سړی لاړه وایي زه به هم صبر کومه نو په دې وجې دا د ښځې حقوق دي ځکه خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخلاق حسنه او لطف کوي اکمل المؤمنین ایمانا کامل ترین سړی د ایمان له وجې نه څوک دی احسنهم خلقا هغه چې ښه اخلاق لري و الطفهم باهله او له خپلې بیبي سره نرم وي خو ښځې دې ګوره دا په یاد وساتي داسې زمینه دې نه مساعدوي چې میړه هلته غوسه وکړي لکه هره ورځ چې ګورې میړه که په در وځي نو ښځه په دریچې په هغه باندې وروتلي چې میړه کور ته راځي ښځه نه وي هماغه سلسله ده د های او بای یو څوک وویل وایي زما او د خاوند ترمنځ مې داسې شوي چې های او بای دی وایي دا څنګه
وایي چې په ټرین سټیشن کې سره های او بای کوو هغه له کار نه راشي زه کار ته ځم زه چې ځم هغه د نایټ شفټ دی او زه د ډې د ورځې شفټ زما یې د شپې دی هغه یې وایي چې په ټرین سټیشن کې راشو هغه ما وګوري زه دا های او هغه وایي بای او بس لاړ شو سره بیا وایي په سنډې کې وایي بیا سره یو ځای کېږو سنډې کې سنډاګان سره یو ځای شي بیا ختم سنډې کې دا اوس دا څه ژوند شو ټوله ورځ یې ګرځې اخر څه دی جوړ شو سنډې کې یو ځای کېږو سنډې کې کور کېږو بیا سره نو خویندې دې هم دا مسله په نظر کې وساتي چې خاوند لپاره داسې زمینه مساعده نه کړي چې هغه غوسه شي او دې باره کې به د خاوند حقوقو باره کې به م انشاءالله که ژوند و راتلونکې هفتې کې به بیا څه مسایل بیان کو انشاءالله بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لنسائکم او لنسائه بهترین ستاسو هغه دی چې بهتر وي له خپلو ښځو لپاره او له خپلو اولاد لپاره دوی سره ښه رویه کوي زمونږ خوږ دین زمونږ ښایسته رسول دا مسایل موږ ته بیان کړي دي په 1881 کې انګلینډ چې ځان ته وایي حقوق بشر په 1881 کال کې انګلستان ښځو ته د ملکیت او د مال د لرلو حق او اجازه ورکړه زمونږ دین ډېر هغه ابتدا نه دا حق ورکړی چې دا ستا حق دی ورشئ ویې ګورئ ورونو کتاب دی د میریډ وومن اکټ The Married Women's Act هغه کتاب دی هغه کې دا حق او هغه قوانین چې پکې دي هغه دغه هلته دي ویې ګورئ په هر صورت باندې یوه خبره کول پکار دي چې هغه دا چې آیا دا خویندې او دا مسلمانانې ښځې چې په کومو کورونو کې دي آیا په دوی باندې فرض ده چې دی د خپل میړه کالي پریولي ډوډۍ دې پخه کړي جارو دې وکړي او د بچو تربیت دې وکړي او که نه سیدنا عمر رضی الله عنه او یو ډله د صحابه او تابعینو علماو هغوی وایي چې دا فرض نه ده په ښځې باندې بلکې مستحب ده او ښه کار دی خو فرض نه ده چې دا به ډوډۍ پخوي دا به کالي پریولي او دا به ټول کارونه د کور د خپل خاوند لپاره کوي دا نشته اما اکثریت د علماو او د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی وایي هغه حده پورې چې د ښځې وس او توان رسیږي هغه ځای پورې چې ښځه کولی شي چې دا کار وکړي نو هغې حد او حدودو پورې په دې باندې فرض ده چې دا کارونه به د خاوند لپاره کوي لکه څنګه چې خاوند باندې ځي او ټول امورات د ژوند د دې لپاره برابروي نو دا په ښځې باندې فرض دي لیکن د وس او د توان مطابق البته هغه حقوق چې د خاوند خاص حقوق دي خصوصي مسایل دي هغه په ښځې باندې فرض دی او ښځه نشي کولی له هغې نه سرغړونه وکړي دا یوه دویمه خبره دا ده چې دا هم په نارینه باندې فرض دي چې ښځې ته ووایي چې دا زما حق دی او دا به ته راکې او په زور به یې نه غواړي دویمه خبره کله چې ښځه خیرنه خیچنه ګرځي نو د میړه دا حق دی چې ورته ووایي چې ترک زینت به نه کوې ته خو باندې نه په کور کې خو چې دا محترمې چې کیني ته به وایي چې له قبر نه راوتې سپېره بلا ده او خو چې باندې وځي ته به وایې چې واده شپه یې ده داسې میک اپ به یې کړی داسې به یې دا وروځې شپږ رقمه پښې په شان جوړې کړي او مخ به یې داسې خویه پالش کړی ته به وایې لکه هغه خوسی چې سهار کې غوا راپاڅېږي او هغه خپل خوسی هغه بچکی څټي خوایي تاسو به لیدلي گوه که گوساله خدا میلیسه لشم روی خدا متو لشم جور میکنه بیرونم مبراه نه پا کور که زینت تو که بانده چند زینت که تا چه بانده اوزی او دا دی طرز بانده روانه خیرام چه لپاره روانه آیا دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آگه خیری دی ندی اوریدلی دغه سی خلکو ته محمد رسول الله خیری کړي ویل للعبد تبعید هغه چا لپاره جعل الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير چې شر لپاره دا کلی جوړ شي باندې وزي هر چا نظر ځان تر اړي او هر سړی په ګناه کې اخته کوي او په ګناه کې اچي
خلکو توجه ځان ته را اړوي. کاسیات عاریات ممیلات مائلات ممیلات. رسول الله صلی الله علیه وسلم جامه به پتن وي خو بربنډه ښکاري، یعنی بربنډه نه څنګه داسې تنګ لباس یې اغوستی چې عجیب و غریب، خپل هم میلان لري نورو ته او نور هم ځان ته مایله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې ښځو باندې لعنت ویلی. نو په هر صورت باندې ګرانو دوستانو مشرانو او کشرانو، یو سړی دا حقوق لري په ښځې باندې، خو د ښځې سره به ښه اخلاق او ښه اوصاف باندې پیش آمد کړي. د ښځې هغه حقوق چې کوم دي خاص او هغه اساسي هغه کم یو دي. هسې که ټول را جوړول 10 نه 15 نه اضافه کېږي، لیکن هغې کې هغه لب او لباب چې کوم دی هغه څه دی؟ اخلاق یو. لیکن دې سره الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. یو دا د ښځې حق دی په خپل خاوند چې ته ځان او خپل اهل او عیال، خپله ښځه او بچي له اور نه وژغوره. د اور ژغورل څنګه؟ داسې نه چې هغه ځان اور ته غورځوي او ته یې ګورې او راویونیسې، نه، جهنم له اور نه یې وژغوره. او د جهنم له اور نه ژغورل څه دي؟ هغه دا دی چې دین ورته بیان که، قرآن ورته بیان که، سنت ورته بیان که، له ابتدا نه په دین باندې پوی که، تر څو وروسته مشکل نه وي. اما احیانا بالفرض و تقدیر که مشکل جوړیږي، په دې کې به بیا د سړي ګناه نه وي. اکثرا یو تعداد کم عقل، احمق او نادان خلک وایي و د پلاني زوی داسې کار کوي، ورته کوي به نو نوح علیه السلام زوی و، پیغمبر اولو العزم نبی، خو زوی کافر، زوی بدکاره. نو خلک به وایي چې اوس زه نوح نه منم. نه، نوح علیه السلام منم. یا به ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ستا پلار کافر او ته څنګه نبی؟ زه نه دې منم. دا مسله د بل چا لپاره، یو سړی د یو بل لپاره څه داسې ذریعه نشي جوړېدی چې د هغه د قبولیت او عدم قبولیت ذریعه وګرځي. البته مسؤلیت رفع کول او هغې نه وروسته بیا الله چې څه وکړل هغه به کېږي. دا یوه مسله. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان او خپل بچي د اور نه وژغورئ، جهنم له لارې نه یې وژغورئ، دین طرف ته متوجه کوي. انګلیسي چې ورزده کوې دا ورزده که، ساینس ورزده که، ټکنالوژي. ډاکټر ته یې جوړ که، خو بېدینه ډاکټر ته یې مه جوړوه، بېدینه ساینسدان ته یې مه جوړوه، بېدینه فزیکدان او ریاضیدان ته یې مه جوړوه، بېدینه بیولوژیست ته یې مه جوړوه، بلکې یو دینداره مسلمان او نیک سړی ته یې جوړ که، راویې باسه میدان ته، ښه ډاکټر ته یې جوړ که. نو الله وایي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا وامر اهلک بالصلاة، خپل اهل ته، ښځې ته، بچو ته د مانځه حکم وکړه. واصطبر علیها، تم کلک اوسه په مانځه باندې. موږ له تا نه رزق نه غواړو، بلکې موږ تاسو ته رزق درکوو، الله فرمایي. پس د مانځه حکم کول، فرایضو حکم کول ښځې ته، دا د ښځې حق دی. په فرایضو کې به تاکید او سخت خبره کیږي، اما په نوافلو کې به ترغیب وي. مثال په ډول، یو سړی نیمه شپه تهجدو ته راپاڅېده، ښځه اوده ده، بس چې د لمونځ وکړه نو دا دې نه کوي چې پورته شه تهجد نه کوې او سپېره پرته یې او دا دی، نه، مخکې له دې نه چې هغه تهجدو ته راپورته کوې د تهجدو ترغیب او تشویق ورکړه، هغې فضایل هم ورته بیان کړه چې دا دومره اوچت کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ویل جبریل راغی او ویل چې الله فرمایي یا محمد عش ما شئت فانک میت. ای پیغمبره څومره چې د زړه وي ژوند وکړه، خو آخر به مړ کېږي. بعضې خلک وایي پیغمبر نمرده، زنده است، میایه بیرون، کتیما یک جای نماز میخوانه، ورته پروردگار دې په سترګو ړوند که.
بیا ته څنګه امام چې مخکې ولاړې امام اعظم راځي محمد رسول الله او تا پسې مونځ کوي عجیب ما پسې وي پیغمبر راځي ځای ورته پرېږدي صوفي صاحب ځای ورته پرېښي نو وایي چې یا محمد عش ما شئت فإنك میت ته به ورځنۍ ورځې له دنیا نه ځې واعمل ما شئت څه چې کوې ویې که څه چې خوښوي هغه وکړه نو د هغې اجر او د هغې ثواب به ته په قیامت کې ګورې او وحبب ما شئت محبت وکړه د چا سره چې غواړې فإنك مفارقه ته به له هغې نه ورځنۍ ورځې جدا کېږي بیا ورپسې فرمایي بخاري شریف حدیث دی قدسي حدیث دی و بیا وایي چې بهترین عمل د انسان هغه د نیمې شپې مونځ دی چې دی پکې راپورته کېږي او الله سره عبادت کوي الله سره عرض او نیاز کې الله ته عبادت کوي نو اوس یو سړی خپله راپاڅېدلی دی او بس د نورو لپاره مغه کې هلکه پورته شئ مونځ نه کوئ بې لمازه و ښځې ته مغه کې نه په ښه ترتیب باندې چې تهجد ته یې راپورته کوې راپورته یې که او په حدیث کې راځي وی الله دې رحم وکړي په هغه خاوند باندې چې کله دی نیمه شپه راپورته شي عبادت لپاره او داسې وکړه او دا لاسونو کې لږې لږې اوبه پاتې دي او دا د ښځې په مخ باندې داسې وپاشي او اوبه یې په دې مخ ور وپاشي او مانځه لپاره یې راپاڅوي او الله دې رحم وکړي په هغې ښځې باندې چې هغه راپورته شي میړه اوده دی خو دا عبادت کې نیمه شپه او بیا چې راله دا اوبه یې لږې په دې مخ ور وشیندلې او خپل میړه یې عبادت لپاره راپاڅاو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا په ذاکرینو او ذاکراتو کې حسابېږي یعنې ذکر کوونکي هغه ډېر ذکر کوونکو کې دا الله حسابوي دا ښځه او خاوند اوس یو سړي ته دې طریقه نه ده ښودلې اوبه به وی پرې واچې نو هسې نه چې کوزه یې در باندې راوړي او در وایي چې در باندې هلکه ترغیب تشویق او مسله ورته ښه بیان کړه نو وامر اهلک بالصلات فرض مونځ کې به سختي کوې پورته شه مونځ وکړه او که یوه ښځه قصدن مونځ پرېږدي او مونځ نه کوي ګورې کم سړی چې قصدن مونځ پرېږدي دیده او دانسته دا کافر دی دا د اسلام له دایرې نه وتلی په کبیره ګناهونو کې صحابو په هیڅ شي باندې د کفر فتوا نه ده ورکړې سوا لمانځه نه کم سړی چې ښه دیده او دانسته مونځ پرېږدي قصدن یې پرېږدي او د مونځ نه انکار کوي یوازې ناست دي زه بیا به یې وکړمه ډېر ګل دی یا اختر ګل دی یا جمعه ګل دی داسې اختر یو اختر بل اختر او یو هفته بل هفته او یو جمعه بله جمعه یا د جنازې په مونځ کې چېرته شریک شي یا د چا له شرمه نه داسې مونځ کوي نو یو خو دا خلک داسې به نه وي سړی که چېرته یو سړی مونځ نه کوي هغه د اسلام له دایرې نه وتلی هغه مسلمان نه دی ښځه پې طلاقه ده دا ښځه د ده ښځه نه ده دا اول حق شو د ښځې دویمه مسله چې کومه ده هغه دا ده چې کله چې ښځه د مسلمان یو د مؤمن او د یو انسان په کور کې اوسیږي نو لباس چې کوم ته اغوندي هغه لباس به هغسې لباس به دې ته هم اخلي یعنی د عرف او د شرع مطابق او ستا د وس مطابق لباس اصحابي پوښتنه کوي رسول الله یا رسول الله د ښځې څه حقوق دی په موږ باندې نو هغه ورته وویلې چې اول خو دا دی چې دې ته هغه کوم لباس چې اغوندي دې ته یې ورکوه او کومه ډوډۍ چې ته خورې هغه په دې باندې وخوره خو حرامه به نه وي حرامه ډوډۍ به پې باندې نه خورې تاسو باور وکړئ زه پېژنم ډېر داسې خلک چې تک تور مخې نیولی دی امسا یې په لاس کې او غټ غل دی او په دې خپلو بچو باندې ټول حرام خوري یو وخت په پاکستان کې د کمیشنرۍ یو ځای بل ځای نه د مهاجرینو په نوم باندې یو څه مال راویستی او 3 کسه یو یې په انګلند کې دی او دا بلې چې کوم دی دا بلې دلته په ناروې کې دی او بس یو امسا والا دی تک تور بعضې ورونه به یې پېژني نو بیا یې مال رابار کړی و راغلل د مهاجرینو او د غریبانو په نوم یې راخیستی او راوړ په لنډي کوتل کې په لوړګي کې خرڅاو هغه پیسې راوړې وې خپلې ښځو بچو ته چې دا تاسو وخورئ حرام خور حرام مال به په ښځې نه خورئ اوس هم حرام مال ټولوي او خپلو بچو ته یې راوړي اوس هم حرام مال
ټولۍ خپلو بچو ته یې راوړي. قادیانیانو نه پیسې اخلي، قادیانیانو نه کوم چې نن دلته احمدیان ورته وي، هغو نه پیسې اخلي، له هغو سره رابطه ده. ورونه د قادیانیت لپاره په وطن کې کار کوي، ورونه قادیانیت لپاره په وطن کې کار کوي. اگر که دلته په لیست کې مړي ورکړي دي، وایي پلار مې مړ دی، ورور مې مړه، یو پیشو یې نه ده مړه، ټول په حرامو، سود په کور کې اوسېږي، حرام مال خوري، او بس چې ګورې ټولو نه مخکې په هغه کې هم ولاړي، مسجد کې هم ولاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې حرام مال به دې په ښځې نه خوري، که خورې نو حلال مال به پې خوري. درېیمه خبره چې کومه، څلورمه چې کومه ده، هغه سکنا ده، د اوسېدو ځای چې اوسېږي پکې. ښځې لپاره په کور کې ولو که مشترک کور وي، نو د ښځې لپاره یوه کوټه ضروري ده. په هغې کې نه خسر اوسېدی شي، نه خواښې اوسېدلی شي، نه بل څوک نه بل څوک. هغه د دې کوټه ده چې په هغې کې دا اوسېږي، بل هېڅوک ورسره حق نه لري. زموږ په وطن کې خو خواښ هم ډېر ناشنا ناشنا سلسلې شروع کړي وي، بچ جلۍ کور ته راولي بیا یو ډېره بده ورځ ده. هندورګانو هم هغه مسلې، او زومان د هغې کور خو هغه خو بیخي بې چورو چورا راځي، ولو که ښځه په لوڅ سر ناسته وه، ولو که په هر حالت کې وه چې زوم راغی، زوم ته خو څوک څه نه وایي. دا د ښځې حقوق پایمالول دي ورونو په کورنۍ کې. دې ته ګورې خیال وساتئ، دې ته باید خیال وساتئ. نو بناءً سکنا د اوسېدو ځای دا ډېر ضروري دی د ښځې لپاره. همداراز دې سره سره کومه ښځه، کومه مسلمانه خور چې هغې ته خاوند دا حقوق نه ورکوي، لباس نه ورکوي، او لباس سره سره ډوډۍ یا د دې د نفقې څه اهتمام او فکر نه کوي، د کور فکر نه کوي، بس ښځه راوستې ده دلته یې پرېښې ده، خپله چکرونه دي ویي، او دا د ښځې په حقوقو باندې تیری دی، تجاوز دی، دا د ښځې حقوق پایمالول دي. سیدنا عمر رضی الله عنه په زمانه کې دا به ګرځېده مبارک، په کلي په ښار کې به ګرځېده، خلک به یې لیدل چې خلک په څه حال کې دي، خلکو حالات څه دي. نو یو ورځ په یو کور باندې تېرېده، د یوې کور نه د یوې ښځې څه خاص اشعار واورېدل. زه هغه اشعار نه وایم ځکه په هغې کې داسې الفاظ دي، ګرچې شریعت کې هغه په کتابونو کې ټول ذکر شوي دي. ده چې دا اشعار واورېدل، نو راغی کور ته او له خپلې لور نه یې پوښتنه وکړه، خپلې اهلیې نه بیبي نه یې پوښتنه وکړه، وایي چې یوه ښځه له خپل خاوند نه څومره وخت جدا ژوند کولی شي. په یو روایت کې راځي 3 میاشتې، په بل کې راځي 4 میاشتې. یعنې تر 4 میاشتو پورې یوه ښځه له خپل خاوند نه یوازې یو جدا ژوند تېرولی شي، ګزاره کولی شي. نو سیدنا عمر رضی الله عنه امر وکړه چې دې نه وروسته چې څوک مجاهدین ځي، لښکرې وځي، 4 میاشتو نه زیات دوی نشي پاتې کېدلی، امیر د جیش او د لښکرو ته یې وویلې، وایي دا به بېرته زر کور ته رالیږي، دا به کور ته رالیږئ، ښځې حقوق لري. نو وایه د هغې خلکو په حال باندې چې 5 کاله، 6 کاله، 7 کاله، 10 کاله یې تېر کړي، ښځه همدا ورته وایي چې ولې کله به راځې، بس در روان یم، دا دی درځمه، په نن او په سبا یې غولئ. چېرته ورځي؟ ما ته یو چا قصه کوله، یو ورور ویې ویل یو سړی راغلی و، ډېر ښه مجاهد او تکړه و، داسې ښه ښایسته ږیره وه، وایي چې انګلینډ ته راغی، ویې ویل چې خلکو ویل چې جنت دی، هورې دي، غلمان دي، شراب دی، دا خو ټول وایي دلته دي، بس ږیره یې ورته وخرېله او پرېواته. انا لله و انا الیه راجعون. نو په دې اساس باندې مه دومره خوږېږئ چې څوک هم خویه تیر کړي، او مه دومره ترخېږئ چې باندې هم وغورځئ، بلکې وابتغي بین ذلک سبیلا، یوه د حل او د ښه ژوند لاره ځان ته غوره کوي، جوړه کوي. نو ګرانو خویندو او ورونو، الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي. مسایل ډېر پاتې دي په دې اړوند باندې، چون زموږ وخت لږ دی،
وختم کم دی نو مسائل ډیر زیات پاتې دي موضوعات ډیر زیات پاتې دي او کچیرته امکان او راتلونکي پروګرام کې به راتلونکي خبرونه کې به هم یو حد پورې یوې اندازې پورې په دې اړوند باندې خبره وکړو او نور متباقي به بیا د نارینه‌و حقوق پکې بیان کو د نارینه ځکه ما ته ورونو څه ایمیلونه هم رالیږلي هغو ته هېڅ موقع مساعده نه شوه چې هغې په باره کې موږ څه خبره وکړو په هر صورت الله دې موږ او تاسو ټول په سمې لار باندې روان کړي او الله دې موږ او تاسو ټولو ته د یو بل د حقوقو د ادا کولو توفیق را په برخه کړي او که چېرته حقوق ادا نه کړو نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا دنیا تیریږي او بیا به په آخرت کې غټ مشکل وي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ټول په قرآن او سنت باندې پوه کړي او الله دې زموږ او تاسو دنیا او آخرت په ښایسته او ګلالي اسلام او ښایسته دین باندې چې دا د قرآن او سنت نه اخیستلی شوی دین دی په دې باندې منور وګرځئ انشاءالله لنډه تفریح به وکړو او تفریح نه وروسته به بیا انشاءالله چې پوښتنو او ځوابونو ته وخت ورکړو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ګرانو محترمو خویندو ورونو مسلمانانو که چیرته ورور یا خور ټلیفون کوي نو مهرباني وکړئ لین ستاسو په وړاندې خلاص دی او که څه موضوع یا څه مسئله لرئ انشاءالله موږ به تاسو ته غوږ شو البته بعضې سوالونه که لږ په ځنډ باندې جواب درکړی شو هم هیلهمند یم چې په دې باندې ورونه او خویندې خفه نه شي نو تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې وکړئ البته مخکې تر دې چې پوښتنې وشي درې ورونو دوه ورونو ټلیفون کړی یو بشیر ورور لندن څخه او بل یو ورور دی له ایران څخه ټلیفون کړی ایران څخه ورور ټلیفون کړی که چېرته یو سړی د 4 میاشتو لپاره یا 3 میاشتو لپاره له کوره راځي او ښځې اجازه ورکړي او بیا ښځه اجازه ورکړي بنا په بعضې مشکلاتو باندې 3 کاله یا 4 کاله داسې تیر کړي نو دا څنګه ده درسته د هغې اجازه ورکړې ده دا جواز لري خو ښه کار دا دی چې سړی لاړ شي کوشش وکړي چې ورشي نو دا بهتره ده خو بیا هم هغه جواز مسله پکې یو اندازې پورې پیدا کیږي اما غیر له دې نه چې که د ښځې اجازه نه وي او د ښځې خوښه نه وه نو سړی نشي کولی چې د هغې د اجازت نه بغیر 4 میاشتو نه زیات وخت تیر کړي او بل یې وویلې چې قصدا لمونځ پرېښودلو څه معنا ښه ګورې چې د مانځه وخت دی د مانځه د ادا وخت دی او یو سړی لمونځ نه کوي یو سړی لمونځ نه ادا کوي ښه ګوري نو وایي چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر په دې باب باندې به انشاءالله خبره کوو څومره مسایل دي په دې اړوند چې یو سړی لمونځ نه کوي دا څنګه مسلمان کېدلی شي او دې باب کې احادیث او آرا او اقوال د علماء کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او رحمهم الله بشیر رور له لندن نه پوښتنه کړې وه چې په کومه کوټه کې عکسونه وي عکسونه نو په هغې کې لمونځ کېږي او که نه لمونځ کېږي مع الکراهیت خو خصوصا چې بیا مخې ته وي نو هلته به لمونځ نه کوي سیدنا عمر رضی الله عنه په کنیسه کې په کلیسا کې لمونځ ونه که راووته ویل هلته عکسونه دي هلته تصاویر دي نو په دې وجه باندې هغه لمونځ هلته مکروه تحریمي دی اگر چې هغه لمونځ وخت قضا کېږي او بل هېڅ ځای نه وي او ته راګیرې او لمونځ دې وکړه نو هغه فرض دې ساقط شو خو یو جواز قطرې په داسې ضرورت په وخت کې لري اما عام په داسې ځایونو کې به سړی لمونځ نه کوي دې نه ځان وساتئ خصوصا کوټه کې او عکس نه څه جوړېږي چې موږ په کور کې عکس ولګوو کوټه کې او په هغې باندې هلته راته پروت وي دې ته څه ضرورت دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته سال دی صحت دی ښه دی ښه یې جوړې مهرباني وکړه ګرانه احمد ځای صاحب مولوي صاحب یو سوال مې کوم چې مثلا د
ښځه مسؤلي او څلور زامن پاتې او بله ښځه کوي هغه نه څو اولادونه کېږي بیا د هغه مثلا د دې مخکې د ښځې اولادونو غم کې نه وي دا د نوې ښځې اولادونو ته ښځه کوي دا مثلا څه رقم کېږي دا عدالت د دې موضوع کې تاسو څه ویل غواړئ صحیح شو انشاءالله زه به دې باره کې جواب درکړم انشاءالله السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته السلام علیکم ورحمة الله بله السلام علیکم ورحمة الله مهرباني وکړئ ورور رحم الله خبرې کوم سعودي ده رحم الله صاحب سعودي نه بله صاحب مهرباني وکړئ وروره الله تعالی ورته محترم نه ده چې یو سړی په سعودي کې مسافري کوي او دوه درې کاله وخت تېروي یا څلور کاله وخت تېروي هغه دې په خاطر چې یاره زه مور او پلار نه پیسې وګټم چې مور پلار او دا کور والا حج ته راولم بله आवाज دې قطع شو السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله وعلیکم السلام استاد صاحب سوال دی مهرباني وکړئ وروره اورم وروره आवाज ما اورم आवाज مو ورونه اوري مهرباني وکړئ آزاد البصیر خبر کوم د سعودي عرب نه زما د پوښتنه ده چې دلته په سعودي عرب کې چې کوم سعودیان دي دوی په جومات ته چې راشي نو د قرآن د چې کوم دی قرآن مجید د احترام کې د پاتې پیاوړي خپل مور د غږی ویډیو مبارک تاسو سره راکو ټیک شو دا سعودیان داسې هغه کې خیر زه به جواب درکړم ان شاء الله السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله الو بله السلام علیکم ورحمة الله بله بله برادر صدای تا نمیشنوم بفرمایید مولوی صاحب سره خبرې کوم مهرباني وکړه ګرانه زه اورم مهرباني وکړئ زه په خپله یم ګرانه مهرباني وکړه आवाज مو اورم او خبره مو اورم مهرباني وکړئ مهرباني چې خور او نور په بدل کې ورکول جایز دي او کله او نور بدل کې صحیح شوه دویم دا چې د ګیرې او د سر تورول جایز دي که نه ګیرې او سر تورول جایز دي که نه دریم دا چې د ماسپښین او د مازدیګر د لمانځه کې د فاتحې ویل شته او که نه شته خو بیا چې امام پکې ولاړ ماسپښین او مازدیګر صحیح شو یعنی قرائت خلف الامام صحیح شو ګرانه الله دې جزای خیر درکړي ان شاء الله زه به جواب درکړم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته محترم وروره په ضمن کې چې تاسو او نور مسلمان وروڼو ته چې داسې پروګرامونه لري همیشه دعا کوم الله دې خوشحاله کړه زما پوښتنه دا ده کله چې یو مسلمان په حق رسیږي پس د جواب او سوال نه کله چې دی خلاصیږي د یو مسلمان روح چیرته آیا خپل د فامیل د احوال نه یا څوک چې ورنه پاتې د دوی په اعمالو دا پوهېږي نه پوهېږي په ښو په بدو دې ته هم څه دغه رسېږي یا نه دغه زما پوښتنه ده الله دې خوشحاله که زه به جواب درکړم خور کوي ان شاء الله السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ لله الحمد كيف صحت؟ بالخير؟ الحمد لله أي دولة عندك؟ من أنت ومن أين؟ أنا من سعودية ما اسمك؟ ها؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمك الو الو اخ من سعودي دوستانو او خويندو ورونو د پښتنې چې کوم به ورونو وکړلې
رحیم الله ورور پوښتنه وکړه سعودي نه چې یو سړی حج سعودي کې اوسېږي 3 کاله 4 کاله 5 کاله تیرې دي لپاره چې پلار او مور حج ته راولي او ښځه دا څنګه ده زه به یوه ټوکه درته وکړم وایي ملای خپې اوبو ته کړي دي خبره دا ده چې په دې نیت باندې چې مور و پلار راولي نو د مور و پلار حج دا په اولاد باندې فرض نه دی دا واورئ البته که پیسې لري یو سړی او خپل مور و پلار حج ته ولیږل نو نور علی نور دا خو ډېر ښه کار کړی لیکن که چېرته په دې کې د ټولو رضایت یعنی قلبا او د زړه نه دا رضایت وي نو بیا یو سړی کولی شي 2 3 4 کاله په یو ځای کې اوسېږي خپل مور لپاره هم کار وکړي پلار لپاره هم وکړي اولاد لپاره هم وکړي نو بیا اواز قطع شو نو نور نه پوهېږم چې ورور څه ویلې خو په هر صورت باندې دومره چې زه پوه شوی یم د هغې جواب دا دی بله دا ده چې ورور عبدالبصیر له سعودي نه وویلې چې بعضې عربان دي او قرآن کریم باندې هم تېرېږي او قرآن ته خپې هم غځوي ګرانه وروره د الله کلام دی او د دې حتی علما زمونږ سلف صالحین هغې وایي چې قرآن ته به خپې هم داسې نه غځوي چې مخې ته د قرآن و هغې ته به خپې نه غځوي قرآن نه به لوړ نه کښېنې په قرآن باندې به هېڅ شی بره نه ږدي د قرآن به ډېر ادب او احترام کوي سومالیان الجزایر والا دا زمونږ یو تعداد سعودیان دا بعضې خلک وایي چې په عربۍ باندې پوه شو دا په هر څه باندې لکه چې رسېدلی دی بس صرف چې په عربي باندې نه صرف عربي زده کول دین نه دی دا خو یو ذریعه ده نو صرف په عربي کېدلو باندې سړی نه رسېږي الله ته نو د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو احترام چې په چا کې نه وي نو بې ادبه سړی د الله له در نه محروم کېږي د قرآن احترام او د قرآن عزت دا خو ډېره غټه خبره ده په قرآن باندې خپه تېرول تاسو باور وکړئ چې په المارۍ کې زموږ کتابونه کې زه هغې خواته خپې نشم کولی درانې چې لوړ دي وایم هسې نه چې بې ادبي د الله د کلام وشي نو په دې خلکو کې دا هغه شته دی او زموږ خلک بیا دا فکر کوي چې عرب شو نو ورسېده په دې څمکنو کې پېښور کې یو 2 عربو سره جنګ کړی و نو بیا پولیسو پوښتنه کوله وایي څه وشو یو 2 آیاته ده وویل یو 2 آیاته ده وویل یو وارې په یو بل ور حمله کړه 2 هغه خو یو بل ته څه بد جملات ویلي وي بس یو 2 آیاته د هغه بیان کړه او جي یو 2 آیاته ده وویل او بس نور وایي شروع کړه په یو بل باندې وار ګزار نو صرف عربیت او دا مهمه نه ده مچ په شان باندې باندې ځای کې ګیره دلته لږ زره دغه ځای کې بیا تور بغه ګوزندونی خو دغه څه به دلته یې یا به دلته یو بریت یو دې نه یو خط راخره دلته به بل خطي او شیخ وي حیران بشي چې دا څنګه شیخ دی قرآن کریم سپکاوی به کوي احادیث سپکاوی به کوي او ډېر غلط نو په دې وجه باندې دا بې ادبي ده او مسلمان باید داسې عمل ونه کړي بله خبره چې ورور پوښتنه کړې وه چې بدل خور او لور بدل ورونو په اسلام کې د بدل مسئله مطلق منع ده شغار وایي دې ته شغار نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې نه منع کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې نه منع کړي یو راپاڅېږي زه به لور درکړم ته به لور راکړې زه به خور درکړم ته به لور راکړې او د دې دومره بد عواقب دي دومره بد چې حد نه لري ډېر بد عواقب لري عواقب دا یوه جنۍ به ډېره ښایي او دا یوه به ډېره بده او بدزبانه او ډېره بد اخلاقه وي نو چې په هغې باندې معمولي خبره راځي نو دلته به په کور کې په دې بلې باندې راایښي غټ مصیبت به یې جوړ کړی حتی ډېرې جنکۍ په همدې وجې طلاق شوې چې هغه ډېره بدزبانه او بد اخلاقه کور کې ژوند نه تېرو او دا بله ډېره ښه وه نو هغه یوه چې طلاقه کړه وایي زموږ لور یې طلاقه کړې زموږ لور یې طلاقه کړې ده بس ته یې لور طلاقه که هغه ورته وایي دا ښځه مې خوښه ده یا پلاره یا مورې نه نه
بخم دی نه چې ښځه طلاق نه کړي. نو دا ډېره ناروا خبره ده، دا د اسلام او د دین خلاف خبره ده، دا صحیح نه ده. درېیمه خبره، ګیره او سر رنګول په تور رنګ باندې دا منع دي. ګورئ ښه، په خالص تور وسمه کول دا منع دي، اما نکریزي او نکریزو سره نور موادات ګډول او په ګیره او په سر ایښودل دا جواز لري، مستحب کار دی. خو تک تور رنګ به نه ورکې، دا فرعوني میراث دی. ښه جواز لري، سره کا یا په هغې سره مثلا نکریزو کې اصیل اوریجنل دا نیل نه دی، دا ور واچوئ او لږ لیمو پکې ویزبېښئ په سر او په ګیره باندې کېږدئ، نو ګیره به سرم نه وي، تور بخنې به وي، خرمایي شکل تورچکې خرمایي غوندې داسې به وي. نو داسې وکئ، دا جواز لري. اما که تور رنګ هم ورکړه نو دا ناروا ده، دا منع ده. او د ماسپښین او مازدیګر مانځه کې قرائت کول، ګرانه خبره دا ده، صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم امدا ده چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. منځ نه دی د هغې سړي چې هغه پکې سورة الفاتحه نه لولي. دا د رسول الله فتوا ده، دا زما نه ده، دا د بل چا نه ده. او دا د هغې صحابي مالک ابن حویرث او داسې نورو صحابو چې هغه آخرین کسان دي چې د نبي صلی الله علیه وسلم مونځ یې صحابو ته بیان کړی دی، نورو تابعینو ته بیان کړی چې رسول الله به داسې مونځ کو. دا د هغو فتوا او د هغو قول دی. نو تاسو ګورئ په داخله کې کتاب دی کرنټ، نو نوی ورژن چې راشي هغه زوړ بیا دومره خلک نه هغه کوي، وایي دې کې نوي خبر. نو آخري صحابي چې د رسول الله مونځ بیان کړی دی هغه مالک ابن حویرث او دوی دا صحابه وو، نو دوی دا مونځ بیان کړی دی، وایي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ترتیب ښودلی او صحابهونه دا په سند صحیح سره ثابته ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سورة فاتحه تاکید کړي. نو بعضې کورونه چې وایي چې الله وایي چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له، نو هلته هغه آیت عام دی، نو رسول الله دې نه په خپل مبارک کلام باندې سورة فاتحه خاص کړې ده. نو سورة فاتحه رسول الله ویلي دي، رسول الله په دې آیت باندې ښه پوهېده، صحابه پرې ښه پوهېدل. نو اوس د دې زمانې د 21م قرن ملا که دا خبره کوي نو دا خبرې ته اعتبار نشته، خصوصا په سري منځونو کې او هغه رکعتونه چې هغه سري دي په هغې کې خو یې لوستل بالکل ضروري دي، بغیر له دې نه مونځ نه کېږي. بله خبره چې ورور کړې وه، ویلي و چې د یو سړي ښځه مړه ده او دویمه ښځه یې کړې او د اولې ښځې احمدزي ورور پوښتنه کړې وه چې د دې اولې ښځې بچو ته هېڅ توجه نه کوي او د دویمې ښځې نه تاویږي راتاویږي د هغې له بچو نه او د اولې ښځې بچي هغه یتیمان بېچارهګان چې مور یې مړه ده هغو ته هېڅ نه ګوري. نو دا څنګه ده؟ ته څه وایې؟ ګرانه وروره داسې مسله ده چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو، یو صحابي ته د هغه یو زوی راغی، زوی چې راغی ښکلې که او په غېږ کې کېنو، لورې راغله نو لورې خوا ته کېنوله. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویلې وایي چې تا ولې د دوی په منځ کې عدل ونه که؟ ولې دې عدل ونه که؟ نو دا غټه خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا مبارکه ده چې عدل به کوئ. دین د اسلام دا د عدل دین دی. بعضې خلک وایي مساوات، دا د مساواتو خبره پاتې شوه ځکه هغه وروسته را روانه وه چې بعضې خلک وایي مساوات ورته مساوات څه معنی؟ یعنی چې په ټولو مسایلو کې سره مساوي. نو ورته هغه کسان چې د مساوات قایل دي ورته اسلام کې عدل دی، مساوات نه. مساوات بېل شی دی، مساوي دا به په ټولو ابعادو کې سره برابري. نو بیا ورته یو کال دی چې ښځه حمل اخلي، یو کال ته حمل اخله، یو کال به د ښځه بچی راوړي، یو کال یې ته راوړه، ورته کولی شي. مساوات عدل دی، عدل هر چا ته خپل خپل حق ورکړی. نو د ماشومانو حقوق هم دقلته داسې دي چې هغوی ته به هر څه برابر. نبي صلی الله علیه وسلم وایي که ترجیح ورکوې نو چا ته به یې ورکوې؟ جنکوی ته به یې ورکوې. عدل کوه، که ترجیح ورکوې جنکو ته، یعنې زیادت کې د جنکو په اړخ کې کوه. دا یوه مسله. بله خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي هغه دا ده
چې وایي چې کم سړی کم شخص چې په یتیم باندې ګورې یو خو اولاد دی بلې هلته مور مړه ده نو چې دی اخواته د اولاد د پلار ولي او د زوی ولي او د اولاد ولي مسله ده بلې خوانه ترحم موضوع په هغې کې ډېره زیاته د نظر دی بلې ته دی خو مور شته نو ولې په هغو باندې رحم نه کوي نبي صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې په داسې افرادو او اشخاصو باندې ترحم کوي نو الله به یې زړه نرم کړي یو صحابي راغی وی یا رسول الله زړه مې ډېر سخت دی ورشه یتیمانو سره بیچارهو سره په هغو په سر لاس راکاږه الله به دې زړه نرم کړي نو دا ډیره غلطه خبره ده چې بعضی افراد داسې کارونه کوي دا د اسلام او د عدل او عدالت خلاف خبره ده السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الحمدلله تاسو څنګه استئ زه شاه الله د ایران نه خبرې کوم زموږ د مولوي صاحب د یو پوښتنه ده بله صاحب مثلا یوه ښځه د هغې خاوند ورک شوی دی مثلا په جهاد یا د جنګ په دوره کې د کور نه ورک شوی دی د هغې ډېره موده وشوه مثلا 10 کاله 8 کاله یې وشو هغه خاوند یې بیخي پته ونه لګېده او د ښځه یې راواغېسته او بل ورور ته یې نکاح کړه نو دغه کله چې هغه خاوند پیدا شي مثلا داسې ورسي که دا خاوند یې رسي او که بیا پس که پیدا نه شي دا د خاوند په نکاح کېږي که نه کېږي صحیح شو ورور دا جواب درکړم چې دغه ښځه څومره وخت تحمل کولی شي صحیح شو زه به جواب درکړم انشاء الله السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله بله صاحب مهرباني وکړئ تاسو سره څال دی قاضي صاحب خاص دی صحت مو ښه دی بس نه پوهېږو نو الله به خیر کړي موږ داسې اصول مقرر کړو خو لکه مخکې تاسو ما وویلې چې دا ماشخوره د خارجانو لکه د افغانستان حکومت پارلمان چې دی دا به سرکوز دی او کچه مزه به بولو دوی نقطې نورې راته پیدا شوي دي ته چې دا حرکت کوې هر مثبت حرکت ته به جهاد وایو ته مجاهد یې سردار صاحب مجاهد دی آشنار صاحب مجاهد دی مسکینار صاحب خطاب صاحب دغه به هر یو مثبت کار چې دې ته به جهاد وایي معلم استاد ډاکټر که نه بله صاحب او یا دا چې دغه جنایتکاران او د دغه برعکس غلط کار چې کوي ګوره وطن خو ناموس دی که نه اصلا ناموس دی دا د وطن څه ښکاره هغه ته به بېناموسه وایو د درباني سیاف پیر رضا د کرزي حکومت هغه بېناموس بیا جلا دی یا فامیلي هغه که ته غواړې چې رباني و سیاف وپېژنې نو د دوامه سکاوي کتاب نه او یا صفا ووایه هغه ته بیا د اوسو د یوس وایي هغه به نه وایو غلط کار چې کوي د بارونه آینده به دا اوس تاسو معمول وي هغه ته به بېناموسه وایو او مثبت کار چې کوي هغه ته مجاهد د دې دا خبره کړه ما غوسه سره سره مطرح کړه ټلیفون کاته نور خبرې دا نه ده الله بخیر کی بیا سره موضوع دا حکومت دا داوود دا یو قاتل یو حکومت کور خود بینای مردم دا د کرزي حکومت کثیف کور خود بینای مردم دی دا اصلي مجاهد دی دشمنان او د نور مشهور بولي نو دا داوود یو رزیلترین تسیبترین خیانترین جنایتکارین بشرولاس ګوره پرون د خطاب صاحب سره ورمولاس هغه عبدالرزي صاحب مساعد مرکز درلودل اوس دغه وزیر د ښاروال چې اوس ویله دي که نه دی دوه لپاره دلته مې چې په وخت واضح قتل کېږي څو ما ورته وویله سبا به دی مړ شي یو څوک دې مړ شي وا دا شهید دا غازي د ده موخ وینې مجاهد دا مرثیې باندې وایي بیا ما ورته ویلې ما دا وزیر داخله اوس عبدالرحمن دغه چې دی بسم الله دی ته واضح په خبر به عبدالرحمن یې مړ نه کړي که ته عبدالرحمن یو که څوک جنایتکار یو نظام شرعي و د تاریخ سره واچو ښه نو الله دې خیر کړي هغه دا زموږ یو تقریبا یو شپږ دقیقې پاتې دي جناب قاضي صاحب انشاءالله که الله دې خوشحاله کړي به سره خبره کوو جنایتکار خاین غله قاتل ته وایي وا دا یو ملي شخصیات و محافظات پر بدر د کرزي حکومت الله راڅه زموږ استاد الله دې خوشحاله کړي السلام علیکم السلام علیکم ګرانو خویندو هغه خور چې پوښتنه کړې وه هغې سوال لا پاتې و او دغه بلې پوښتنې ته به هم جواب ووایو ځکه وخت هم لږ دی کله چې یو مسلمان مري نو سوال او جواب نه وروسته
روح چیرته ځي دا یوه مسله او آیا مرګ نه وروسته د فامیل په حالاتو باندې خبر وي او که نه. ګرانې خورې الله د دنیا و آخرت په ایمان سره ښایسته کا. کله چې یو سړی له دنیا نه لاړ شي قبر کې کېښودی شو پوښتنې ترې وشوې 3 پوښتنې به کېږي من ربک رب دې څوک دی دین دې کوم یو او نبي دې څوک. نو چا چې جواب وویلې نو که جواب یې ورکه او په دغه امتحان کې دی کامیاب شو نو د ده روح به ځي علیین ته جنت ته به ځي او د جنت کې به دا به په جنت کې هلته څریږي هلته به ګرځي د توتیانو په شکل باندې ګرځي به هلته او بدبخته سړي روح به جهنم ته ځي سجین ته به ځي. اوس نو دنیا نه خبر لري او که نه دنیا سره علایق مطلقه شو اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من 3. یو سړی مړ شو دنیا نه ټولې علاقې او علایق او کارونه بارونه ختم شو لاړه مګر 3 شی پاتې کېږي. یو ولد صدقه جاریه صدقې جاریه جومات یې جوړ کړی پل یې جوړ کړی ونه میوهداره کېنولې مسافرخانه یې جوړه کړې ده مدرسه یې جوړه کړې دا دې ته وایي صدقې جاریه څاه یې کېنستې ده ویاله یې جوړه کړې ده او هغې کې اوبه را روانې دي خلک ترې ګټه اخلي عام المنفعه ځایونه یې جوړ کړي دې ته وایي صدقې جاریه. او دویم علم ينتفع به علم نافع یو چاته قرآن او سنت درس ورښودلی یو سړی د لاس لاندې فارغ شو لاړه عالم د دین شو نو دا سړی به مړي او د ده په نامې اعمال کې به نن هم او سبا او تر قیامته پورې نیکۍ لیکل کېږي. او دریم ولد صالح یدعو له او نیک بچی چې هغه به مور و پلار ته دعاوې کوي. دې نه سوا نور د مړي کار دنیا سره نشته دنیا نه ټول سیستم ختم ټول کانټاکټ ختم شوی دی نور هغه 100% وظیفه چې هغه په 0 نه ښکته راغلی ده نور دنیا کې کار نه لري نه روح دنیا ته راځي نه په بلۍ باندې کینی او نه به کور ته ګوري او نه خیراتونو نسته خبر دی او نه دی له بل څه نه چې نن د جمعې شپه ده او خیرات به کله راوځي. داسې ټوکې ټقلې دي دا د خیرات خورو قبر پرستو مشرکینو او د اسلام دشمنانو او د عقیدې دشمنانو دا لارې جوړې کړي دي چې روح راځي او را رواني او پلانې کېږي او دا کېږي داسې خبرې دي دا هیڅ حقیقت نه لري او هیڅ ارتباط د مړي له دنیا سره نشته دی. هیله مند یم چې قناعت په حاصل شي. بله دا ده چې شهاب ورور پوښتنه کړې وه د ښځې خاوند ورک دی 8 کاله شو یا 9 کاله شو یا 7 کاله شو دا به څه کوي؟ دې کې خو یو تعداد علما ویلي چې 80 کاله به انتظار کوي او هغې نه وروسته به بیا بله نکاح کوي. نو ورته په ایمان یې ووایه چې 25 کلنه مي دا 15 کالو کې چې واده کړی نو چې 80 کاله انتظار وکړي 85 کلنه م واده کوي دا خو ظلم دی دا خو ناروا ده. هماغه فتوا د امام مالک صاحب ده بس چې پیدا نه شو 4 کاله وروسته نکاح دې وکړي ځینې خپل کار پسې. اوس که هغه بیا را پیدا شو نو اوس بیا اختیار دی که چېرته دا ښځه غواړي او که نه بس د هغې سړي ښځه ده د هغې سړي ښځه ده ځکه شریعت کې لا ضرر ولا ضرار ضرر به نه رسي نه به تا ته څوک ضرر رسي نه به ته بل ته رسي په دې باندې دا ښځه مشکلاتو نه خلاصېږي هغه به څو پورې ناستې بې سرنوشته او بې سرپوخه خاوند نشته بل څه نشته. نو له دې وجې نه دې مسایلو ته باید خیال وساتو او الله دې موږ او تاسو خوشحاله لري. البته قاضي صاحب ستاسو په وړاندې به دا یوه خبره وکړو چې زمونږ دردونه ډېر زیات دي او خبره دا ده چې یو سړي ته وایي چې هغه پادشاه خوب لیدلی و او یو سړي ته وویل چې ورشه وزیر ته چې ورشه معبرین راټول کا تعبیر کوونکي د خوب هغه چې کله راوپوښتل نو تعبیر کوونکي چې کوم دي نو هغوی ورته وایي چې د پادشاه ورته وایي زما داسې خوب دی چې غاښونه مې ټول وتي وایي پادشاه ستا ټول کورنۍ او خاندان به له منځه ځي وایي نو داسې تعبیر سړی کوي نو هغه یې پسې مړه کړ
پسې راغله بل یو عالم راوسته، هغه ته یې ویل وې داسې خوب مې لیدلی وی پاچا تر ټولو د عمر ډېر دی، یعنې څه یعنې ستا په مخ کې به دا ټول مړه کېږي. نو هغه ته انعام هم ورکړه. خبره دا ده چې ټول پوهېږي شودې تورې دي، شودې سپینې او غوا تکه توره. خبره دا ده چې د دوی غوا هم توره ده او شودې هم تورې دي. شودې هم سپینې شودې دوی نه لري، دوی د غوا هم تورې شودې کوي. بله دا ده چې داسې معلومه ده لکه ازهر من الشمس، له نور نه هم زیاته روښانه چې دا خاینین دي، دا د اسلام دشمنان دي. ولو که غټه ګیره یي، مهمه نه ده، ښه غټه چپنه یې اغوستي، غټه پګړۍ تړلي، دومره شمله یې پریښي، والله العظیم که په دې باندې خلاصي ده. ځکه یو سړی چې وطن پلوري، ایمان پلوري، عزت پلوري، او بیا هم وایي چې زه یې منو، یې به ته به ځان ته وایې، ته به په خپله خوله دا خبره کوې. خو لیکن موږ نه، زموږ ښایسته دین یوه تقاضا لري، یو غوښتنه لري، موږ ته ادب او تعلیم هغه دا راکوي چې رکیک او ډېر سپک الفاظ دا باید. ګورې قرآن کریم کې الله جل تزمتو دا د ښځې او د خاوند ترمنځ ټول مسایل داسې ښودلي دي چې هغه یې په کنایي الفاظو کې ویلي دي. نو موږ به تېره د ملا عبیدالله هغه قندار کې ملا عبیدالله او ملا عبیدالله القنداري السلیمان خیلي النقشبندي الفلانې هغه یو قدري لیکلي او نورالضا یې لیکلي، ظالم بچي پکې داسې نارواوې لیکلي که نه چې ډېرې داسې سپکې خبرې پکې کړي دي. نو موږ ته اسلام وایي چې خبرې لږې داسې په اصولو باندې وکړو او ډېر الله دې تا ته جزای خیر درکړي. ته زړه دې دردېدلی دی، ته په دې دردېږې، پوهېږو چې په وطن دردېږې، لیکن خبره دا ده چې دا خلک دوی ته موږ داسې دا سرکوزه چې ورته وایو یقین وکړه سرکوزي ته هم سپکاوی دی، دا سرکوزونه هم پسې سرکوزي دي. خو خبره دا ده چې لږ به دا خبره ورته داسې په اصولو سره وکړو، پرېږده چې داسې ووایه چې په ځان پوه هم نه وي. نو خویندو ورونو، دوستانو، مشرانو، کشرانو، الله هم خوشحاله لره. 3 دقیقې وخت موږ نور پاتې دی او بیا هم په دې 3 دقیقو کې دا یوه خبره زه خپلو ګرانو دوستانو او مشرانو ته کومه او خویندو ته، چې اوله دا ده چې الله نه یره او الله جل تزمتو ته توجه دا ولرئ، همیشه په هر عمل کې الله ته متوجه اوسئ، د الله حکم ته. دویمه خبره دا ده چې د خیر په ځای کې او د خیر په کار کې څومره چې له لاسه کېږي هغې کې ونډه اخلئ، برخه اخلئ او د خیر په کار کې شریکېږئ. دا به ستاسو د آخرت لپاره د خیر او د عافیت او د کامیابۍ ذریعه وي. او همداراز اسلامي خپرونې دي. د اسلامي خپرونو سره یو حده پورې که تاسو کومکونه وکړئ نو انشاءالله زه په دې باندې متیقن یم او داسې یو هغه مې په دې ذهن کې دی چې دغه ټلویزیون الله سبحانه وتعالی 40 ساعته دا اسلامي ټلویزیون کې، البته په دې کې د ماشومانو لپاره ډېر ښه اسلامي کارټونونه، په دې کې د ځوانانو د روزنې لپاره ډېر ښه پروګرامونه جوړېدی شي. بدبختانه موږ وخت نه لرو او هغه وخت دا وي چې 1.5 ساعت وخت په 1.5 ساعت کې هغې لپاره بس کوشش دا کوو چې پیسې یو ځای بل ځای نه پوره کړو، البته له خپل جیب نه یې ورکوو یو حده پورې، داسې نه چې په تاسو باندې بوج یو. الله دې هغه ورونو او خویندو سره نهایي مرسته او کومک وکړي چې دوی له اسلامي خپرونو سره کومکونه کوي. خو ګورئ شرم پکار دی مسلمانانو ته له هغې پروګرامونو نه چې ډنګتوب والا پیسې نه غواړي، دا ډېره د شرم خبره ده. ډانس او ګډا والا پیسې نه غواړي او د غیر اسلامي خپرونو والا چې برګشت از قرآن له قرآن نه دی اړی، له حدیث نه دی اړی، له دین نه دی اړی، دوی پیسې نه غواړي ځکه یهود و نصارا دوی ته پیسې ورکوي. او موږ پسې چې خبرې کوي چې از سعودی میگیرن، از فلان میگیره، ورته کور دی الله پاک همداسې چې وران دی، الله دې همداسې ورته در باندې رحم وکړي نو نور به څه وکړو، نور دې هم درته وران کړي. خو خبره دا ده چې قیامت ورځ را روانه ده او پوښتنه به کېږي له هر چا نه. نو هیله مند یم چې له خپرونو سره کومکونه وکړئ، هغه حسب استطاعت، دا هغه نه ده چې ډېر کومک وکړئ، لږ کومک وکړئ خو اکثریت یې وکړئ نو په هېچا باندې به بوج نه وي. او که یو سړی په یو ځل باندې 100 روپۍ ورکړي او بیا خبره ختم، نو فکر نه کومه چې
یا په خپرونه وچلیږي او یا یو څه کار مخکې لاړ شي. نو الله خوشاله کا ښه وخت او خوشاله وخت دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ تر بیا راتللو پورې چې خپرونې ته بیا حاضرېږو ستاسو په وړاندې تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. الله مو مل او ملګری فی امان الله والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او زما ورونو خویندو میندو اسلام په هغه وخت کې راځي کله چې زنانه په کور کې د دین ماحول او د دین په ماحول کې ژوند کول شروع کړي. که چېرته ښځه د دین په ماحول باندې راغله نو الله جل عظمته به په هغې کور کې د خیر او د فلاح او د ښه ژوند فیصلې وکړي. لیکن د یو انسان اصلاح په څه باندې راځي، د یو مسلمان اصلاح په څه باندې راځي، ولو که دا ښځه وي، ولو که دا نر وي، ولو که عرب وي که عجم وي، خو هغې اصلاح په څه کې ده؟ تر ټولو اوله خبره هغه د عقیدې خبره ده، د عقیدې مسئله ده. او په دې موضوع کې زموږ مسلمانې خویندې لږ څه ضعیفه دي، لږ څه نه چې ډېرې ضعیفه دي. اول دا عقیده ساتل په دې خبره باندې چې الله جل عظمته او رسول صلی الله علیه وسلم کوم څه چې موږ ته ویلي دي هغه حق دي، الله یو دی، رسول برحق دی. همداراز سوا د الله نه له بل چا نه، له بل مخلوق نه، له بل در نه، له نورو ځایونو نه، له نورو کسانو نه غوښتنه نه کول. اکثرا زنانه دي کله چې مشکلات راشي وایي دا د سپي بیبیانو نظر دی. بیبي نظر هغه به نارینهو ته نه ورکوي، وایي دا خو د نجونو نظر دی، دا خو د بیبیانو نظر دی، دا د طفلکانو نظر دی. دا زموږ استازو په دې منطقه کې چې کوم هغه تپې شاته هلته به دا لاندې به چې ورغلې د ستوخېلو تپې لاندې، نو په دې ځای کې یو نه پوهېږم چې د خره کوم سر یې خښ کړی او که څه و، خو ښځې به ورتلې وایي دلته طفلکان دي یا طفلکانو را ورسېږئ. هلته به ورغله خاورې ترېنه اخله، هغې ځای کې مالګې څڅه. ماشوم چې کله خاورې خوري نو هغې لپاره مور او پلار او فامیل څه وکړي؟ مرچکی واچوي، مرچ را واخلي په خاوره کې ګډ کړي نو چې دا بنه شي، نو هغه ښځې او هغه نارینه چې دا د قبرونو خاورې او مالګې خوري نو هغوی ته به نو څوک مرچکی پکې واچوي؟ ماشوم خو چې خوري مور او پلار به یې ورته پکې واچوي، خو چې دا غټان د خاورو او د مالګو څټل شروع کړي نو دوی ته به مرچک له کمه کېږي. نو په دې اساس باندې عقیده داسې ساتل چې الله یو دی، الله شریک نه لري، الله جل عظمته د یو عمل او د یو شي په ورکولو کې چاته محتاج نه دی، هغه په خپل قدرت سره هر څه کولی شي. که چاته زوی وغواړي زوی ورکوي، که چاته لور وغواړي لور ورکوي، که چاته دواړه وغواړي دواړه ورکوي، که څوک شنډ کړي هغه ته هېڅ نه ورکوي، هېڅ هم نه وي. چاته عزت ورکوي، چاته ذلت ورکوي، څوک په خوشحالۍ راولي، څوک په خفګان راولي. همداراز مختلف حالات دي. قرآن کریم د دې ټولو نشاندهي او دې ټولو ته اشارات کړي دي. ټولو ته الله جل عظمته دا اشارات کړي. بعضې خویندې داسې دي چې کله څه تکلیف پرې راشي نو زیارتونو ته منډې وایي، مرادونه هلته غواړي. چا بچي نه وي نو هلته یې زنګوګانې اچولي، هلته یې پکې وړې وړې ګوډۍ جوړې کړي، په هغې کې واچوي، طوافونه کوي له قبرونو نه. الله جل عظمته فرمایي په قرآن کې ویطوفو بالبیت العتیق، تاسو د کعبې نه یوازینی کور په دنیا کې هغه صرف کعبه ده، هغه مکه معظمه ده چې له هغې نه طواف کېږي. لیکن په ډېر تأسف او په ډېر درد سره دا خبره زه کوم چې زموږ مسلمانان وروڼه خویندې او زموږ او ستاسو د وطن خلک باوجود دې چې ځان ته مسلمان وایي، ځان ته مؤمن وایي، څوک لاړ شي قبرونو تیږې په ځان باندې مخې، څوک ورشي زیارت نه خپل هغه خواهشات پوره کوي. وزیارته په جلال آباد کې هغه زیارت و ډولکي بابا، هغې ته به چهارشنبې په ورځې زنانه راتلې نو هغې کې دا جنکۍ به چې را روانې وي نو هغو به اواز وکړي وزیارته را مې وړه ډېر وړه زیارت او راکې ښه مېړه زیارت. هلکه په زیارت کې څه خبره ده؟ الله دې تا ته هدایت وکړي، زیارت تا ته مېړه درکوي، بچیان به هلته غواړي، طوافونه به کوي. دا د بیبي نظر دی، دا د سخي نظر دی. څوک به قبرونه به چوکوي، څوک به جنډې وغیره. ستا جنډه مې منلې ده په سر باندې، خو زما دا کار به وکړې.
الله جل تزمتو فرمایي چې دا څومره خلکو ته چې تاسو اوازونه کوئ که ژوندي دي که مړه دي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم دا چاته چې اوازونه کوي دا تاسو په شان بندگان دي هیڅ هم نشي کولی هیڅ هم د لا خبر نه دي هیڅ هم دوی ته په لاس نه ورځي بلکې کې الله جل تزمتو د هغې خلکو مثال چې غیر الله نه خپل حاجتونه پوره کوي او د غیر الله نه خپل حاجتونه غواړي د هغوی مثال د غړي سره ورکړی دی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال د هغې خلکو چې نیولي دي له الله نه سوا نور کارسازان او مددګاران د دوی مثال لکه د غړي دی مثال د دوی لکه عنکبوت یعنی غڼه داسې مثال لري چې غڼه یو کور جوړ کړي اما په کورونو کې ډېر کمزوری کور هغه د غڼې کور دی وړوکی یو ډکه پسې راواخله نو د غړې کور به پرې ورانېږي معمولي هوا وچلېږي باد راشي باد شروع شي نو د غړې کور روان کړي همداراز دې سره سره کله چې هغلته باران کېږي نو له باران نه سړي ته پناه نشي ورکولی په یخنۍ کې سړی ساتلی نشي نو الله جل تزمتو فرمایي دا تاسو چې دی غیر الله ته آوازونه کوئ ای انسانانو دی خو تاسو داسې مثال لرئ لکه د غڼې کور ته چې پناه وړي نو د غړې په کور کې تاسو ته پناه چېرته حاصلېږي غڼه تاسو ته چېرته پناه درکولی شي نو په دې اساس الله ته توجه وکړئ زوی دې مریض دی او هغه د صحت لپاره الله جل تزمته ته دعا وکړه ایوب علیه السلام مریض دی هغه الله ته آواز کوي الله ته وایي چې یا ازما ربا وأيوب إذ نادى ربه رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ازما ربا ما تتكليف رسول الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين تبخنك أو ميرباني الله فاستجبنا له من دې هغه د دعا اجابت وکړه او هغه مرض چې کوم دی نو هغه موږ ته نه لري کا همداراز دې سره سره کله چې اولاد نشته دی یو پیغمبر نو کوم قبر ته کوم بابا ته کوم بل پیغمبر ته نه دی ورغلی هغو نه نه دي غوښتي بلکې راسنې الله ته آواز کړی سیدنا ابراهیم علیه السلام کله چې د زوی غوښتنه کوي نو الله ته دعا کوي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وایي چې الله ما ته صالح زوی راکړي بردبار زوی راکړي عالم زوی راکړي الله وایي چې فبشرناه بغلام حليم موږ ورته زوی ورکړو په زوی ډېر بردبار زوی نرم ښه زوی باندې او داسې زوی و چې کله ابراهیم علیه السلام په خوب کې ویني او ورته وایي چې ای زما بچوړیه ای زما زویه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ای زویه زه وینم چې تا حلالومه تا قرباني کومه په خوب کې ما ته حکم شوی دی د دې مسئلې فانظر ماذا ترى ستا څه رایه ده په دې کې نو بچی ورته وایي اسماعیل علیه السلام یا ابت افعل ما تؤمر ای زما پلاره ای باباجي ازما والد سیبا افعل ما تؤمر وکا اغا کار چی تا تا امر شوی دے اغا عمل تر سرک چی تفا عغیبانی مأمور شوی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین دیر زردے چی ما بتا لصابرینو نبی عمومی زبا صبروکم پدی مسئلی باندی او آغا صبر نتیجه چې الله جل تزمته اسماعیل علیه السلام روغ رمټ له هغه ځایه وویسته او ورسره الله جل تزمته یوه غټه مسئله چې هغه د قربانۍ و دې امت ته باقي او یادګار پرېښودله نو په دې اساس باندې الله جل تزمته حاضر او ناظر ګڼل د الله جل تزمته حکم په ځان عملي کول او دا عقیده لرل چې کارساز حاجت روا دستگیر او د هر مشکل او د هر مصیبت نه خلاصون ورکوونکی هغه الله دی کله چې مشکل پیدا شي زموږ خویندې زیاتې په دې مسئلې کې اخته دي چې کله څه درد پې راشي کله څه تکلیف راشي کله زلزله یي کله غړم غړوم د اسمان وشي
کله چې داسې اسمان غورېږي یا داسې سخت باراني نو د دوی اواز څه دی؟ دې په ځای چې وي چې یا الله مدد وکړي نو وایي چې یا لویه ځوانه را ورسېږي